د هلمند مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبی حماس صاحب په خپل کاري دفتر کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی مالی او اداري چارو معین الحاج مولوي قدرت الله جمال او ورسره پلاوي سره وکتل. مرستیال والي ښاغلي معین صاحب ته ښه راغلاست ووایه او د بوست تاریخي قلعه د سا او شیش د ترمیم چارو پر جزیاتو د قلعه بوست سړک جوړولو پر لارو چارو د امام ابن حباني بوستي رحمه الله زیارات او ملحقاتو د ترمیم او یو لړ نور موضوعات په تړاو خبرې وسوې. جزئیات شریک سو او د چارو د چټکتیا او ستونزو د حل په موخه پر لازمو تدابیرو بحثونه وسول. مرستیال والي صاحب د تاریخي ابتاتو د ساتنې ترمیم او په دې تړاو د سهولتونو برابرولو په برخه کې له خپل لوري د لازمي همکاري ډاډ ورکړ. د هلمند ولایت مقام مرستیال والي د احتکار مخنیوي او د نرخونو کنټرول کمیسیون له مسؤلینو سره ناسته وکړه. بیا هم عبدالرحیم رحیمي له بشپړه تفصیل سره د هلمند مرستیال والي الحاج مولوي محمد نبی حماس صاحب په خپل کاري دفتر کې د احتکار مخنیوي او نرخونو کنټرول کمیسیون له مسؤلینو سره ناسته وکړه. په دې ناسته کې د نرخونو د تنظیم، د احتکار مخنیوي پر لارو چارو، د نرخنامې د رعایت پر کړنلارو، د توکو د سم کیفیت او ارزونې په مسایلو او یو شمېر نورو اړوند جزئیات او موضوعاتو خبرې وسوې. مرستیال والي صاحب د یاد کمیسیون له کړنو څخه خوښي څرګنده کړه او هغوی ته د چارو د لا ښه سمون، ژمنتیا، همغږي او شفافیت په موخه لازمي لارښوونې او سپارښتنې وکړې.